السلام علیکم. شروع کوم په نامه د ستر بخونکي لایزال او سپیڅلي نامه باندې دوستانو. یو ځل بیا انجینر مرسلین باور ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن دوستانو در سره په یو داسې مسله باندې غواړم چې ویډیو جوړه کم، کومه چې ډیره زیاته مهمه ده د خصوصا د انجینرانو لپاره او د هغه انجینرانو لپاره کوم چې د واټر ریسورس مربوط وي، د ښار جوړونې مربوط وي، د سرکونو په برخه کې کار کوي، د پلونو په برخه کې چې د کوم انجینر صاحبان کار کوي، ډیزاینرانو لپاره چې ډیره مهمه مسله ده چې څنګه کولی شو موږ دغه په ډیره اسانۍ سره دغې ته ځواب پیدا کړو. نن ویډیو چې دی دوستانو د واټرشیډ پیدا کول یا د اوبه نیونکي ساحې پیدا کول. دوستانو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د لکه څرنګه چې د هایدرولوژي یو ډیر مهم مضمون دی د انجینري برخې او ډیر زیات خلک ورسره لیوالتیا لري، خو د بده مرغه چې د افغانستان کې وزارتونو او ادارې په دې برخه کې چې دی په کافي اندازه کار نه دی کړی، او یا هغه کسان چې کار کوي هغه فني نه دي، نشي کولی چې د اوسني عصر سره ځان عیار کړي، او هغه څه چې ضرورتونه دي د یو ډیزاینر دپاره هغه چې دی په پوره ډول باندې نه وي دا کړي. نن راځو دوستانو د در سره خبرې کومه چې یو واټرشیډ چې دی څه رقم ته پیدا کولی شو، د واټرشیډ اهمیت پسې کې دی په پیدا کولو کې. واټرشیډ موږ ته ګټه څه لري، که پیدا یې نه کړو تاوانونه زیانونه یې کوم دي. دوستانو لکه څرنګه چې تاسو انجینر صاحبان ټول ته بهتره معلومه ده چې اکثره د پلونو تخریب چې کوم دی دا د سیلابونو له امله چې دی رامنځته کیږي، چې دی کې سیلابونه چې کله راځي هغه کم د ډیزاین څخه چې دی بعضې وخت کې زیاتیږي، کوم چې دو په نظر کې نیولي چې په نتیجه کې د پلونو په ساحه کې چې دی سکاورینګ او ایروژن منځته راځي. سکاورینګ او ایروژن چې دا دواړه جلا موضوعات دي، خو زه په لنډ ډول درته وایم چې سکاورینګ چې دی دا عموما د ریور یا د اوبلارې په بستر کې چې کوم د موادو انتقال رامنځته کیږي، پریمنځنه رامنځته کیږي، دې ته سکاورینګ وایي. او ایروژن چې دی د اوبلارې یا د سټریم ریور په بینکونو په غاړو کې چې دی د موادو کوم ایروژن کوم د موادو پریمنځنه رامنځته کیږي، دې ته چې دی څه وایو موږ، دې ته وایو ایروژن. د سکاورینګ او د ایروژن ترمنځ چې دی دغه یو تفکیک مو دلته چې دی وکړه چې مقصد ایروژن ومویل چې ایروژن ایروژن چې د موادو بې ځای کېدنه ده، یعنې په اوبلارو کې کوم چې د غاړو د راغورځېدو لامل ګرځي، اوبلارې پراخه کړي، او همدا ډول باندې سکاورینګ چې دی دا د بستر کې چې دی د موادو بې ځای کېدنه کوم چې ژوروالی رامنځته کړي. دغه سکاورینګ چې دا ډیره خطرناکه موضوع ده که نه، یعنې که سکاورینګ که چېرته یو ډیزاینر ډیزاین وکړي او سکاورینګ یې نه وي معلوم کړی، نو دا به چې دی ډیره خطرناکه وي. که فکر مو وي په تیر کال چې دی د کابل ولایت د کمپنۍ پول په ساحه کې چې دی کمپنۍ دغه پول چې دی ونړېده، چون هغه سیلاب چې دی دومره اعظمي سیلاب نه مو، خو چې ولې ونړېده د هغې څه نور عوامل دي. هغه عوامل به چې دی موږ په یو بیله ویډیو کې چې د هایدرالیک مربوط به وي، د واټر ریسورس مربوط ویډیوګانو کې به چې دی هغه په دې مسایل باندې به موږ بحث وکړو چې ولې هغه پول ونړېده، ځکه دومره غټ سیلاب نه و هلته، خو هغه پول چې دی د منځه لاړه، چې هلته عمده لامل څه شی و، سکاورینګ رامنځته شوی و. چې دا سکاورینګ هلته ولې رامنځته شوی و، په دې باندې به چې دی موږ خبرې کوو او یو ویډیو به په دې باندې جوړو چې تر څو موږ په آینده کې چې داسې ستونزو سره مخ نه شو، چونکې دا دومره دا مثلا ده، خو یعنې غټه په دې ده که څوک ورته فکر ونه کړي نو بیا به دغسې ستونزو سره مخ یو، لکه په تیر کال کې چې موږ مشاهده کړله وم کتله.
ښه قدرمنو انجینر صاحبانو نو راځو اوس مونږ چې د واټرشیډ پیدا کولو دپاره چې مونږ کومو ډیټاګانو ته اړتیا لرو په هغې باندې بحث کوو. په اول قدم کې چې دی مونږ د باید یو کمپیوټر ولرو. بیا د کمپیوټر تر څنګ چې دی مونږ د ArcGIS پروګرام ورکې انسټال کو او د دغه پروګرام د انسټالولو څخه وروسته باید یو څه ناڅه چې دی مونږ د دغې په استعمال باندې چې دی ځان پوه کړو. مهمه مسله یو بله ده چې را یاده مې شوله، اکثره زمونږ افغانستان کې چې دی یا په اسیا کې چې دی دا خبره ده چې پروګرام راځي، یعنی د پروګرام ټولز راځي، خلک لګیا وي ټولز استعمال باندې پوهېږي. فرض مثال زه اوس دغلته یو د واټرشیډ لپاره چې دی یو ډیم چې دی زه انزرټ کوم، ګوره ښه په طریقه پوهېږي چې دا ډیم دغسې راځي، دلته انزرټ کېږي، دلته به یې اټکي، دلته به راشي پروګرام ته، یعنی په دغې استعمال باندې پوهېږي. ولې د دې په کانسپټ نه پوهېږي. کانسپټ په څه معنا؟ یعنی زه چې دغه پروګرام کاروم، دغه پروګرام هدف څه شی دی، دغې کې چې زه دا کوم شی نه کار کوم د دغې هدف څه شی دی، دا به څومره ماته ریالسټیک وي، څومره به چې دی دقیق وي، څومره زه په دې کې چې دی خپل ذهن په کار واچوم، څومره زه چې دی په دې باندې اعتماد وکړم، زه څومره د دې په هغه ډیټا باندې ځان پوه کړم چې کومه ډیټا د دې ریکوایرمنټ دی. فرض مثال اوس راځو مونږ واټرشیډ لپاره. واټرشیډ چې دی مخکې مو ویلې چې واټرشیډ پیدا کول چې دی ډېر زیات مهم دي د یو پول د ډیزاین لپاره، ځکه چې یو پول په داسې ځای کې ډیزاین کېږي په کوم ځای کې چې اوبلارې وي او هغه چې دی د سړک او اوبلارې کراس ورکوي. نو په دغه وخت کې چې دی مونږ پول راغو، چې کله پول جوړو نو د پول لپاره باید دغه اوبلارې د اوبو اعظمي مقدار باید معلوم شي، چې دغه مقدار معلومولو لپاره چې دی باید هغه ساحه مشخص شي، کومې نه چې اوبه دغې اوبلارې نه تیریږي. په دغه نقطه کې چې پول جوړو، چې دا کومه نقطه کې مونږ پول جوړو، نو د دغې باید هغه اوبلارې معلوم وي. نو که اوبلارې معلوم نه وي نو مونږ دغه اوبه نشو پیدا کولی، چې څومره اوبه دغلته نو اوبه چې دی نشو پیدا کولی. نو اوس راځو مونږ دغه پروګرام چې دی د واټرشیډ د پیدا کولو لپاره چې دی ریکوایر چې دی ډیجیټل الیویشن موډل کوم چې دا یو رسټري ډیټا ده، دغې ته اړتیا لري. دغه ډیم چې دی جوړ شوی د څه شي نه دی، څه شی دی ډیم په اړه به چې دی یو څو خبرې وکړو دوستانو. ډیم چې دی د مخکې مو ویل چې ډیجیټل الیویشن موډل دی، دا یو داسې رسټري ډیټا ده کوم چې د پکسلو څخه جوړ شوی دی، چې د دغې هر یو پکسل چې دی دا د طول او عرض لري، او بل چې دی د دغې هر یو پکسل چې دی ځانګړي کوردینات لري، نارتنګ ایسټنګ او ارتفاع چې دا مشخصه ارتفاع لري هر یو. لکه مقصد دغه اوس ګوره یو پکسل دی، دغه پکسل چې دی دغه پکسل څه معنا، یعنی دغې پکسل نه هدف دا دی چې دغه پکسل مونږ ویو چې ریزولیوشن یې باید قوي وي. ګوره د واټرشیډ د پیدا کولو لپاره او بیا د دې څخه وروسته د سټریمونو یا د پیدا کولو لپاره چې وروسته په دې باندې مونږ کار وکړي، د دې لپاره مهمه مسله چې دا د یو ښه ریزولیوشن لرونکي ډیم موجودیت دی، چې مونږ دغه ډیم په فری ډول باندې چې دی پیدا کولی شي د USGS ویب سایټ له لارې، کوم چې فری ډول ورکوي، خو هغه چې دی 10 متره یا 15 یا متره او 90 متره په اندازه چې دی ډیمونه دي. د دغې اندازې هدف څه دی، یعنی د دغه هر یو پکسل ګورم زه اوس دلته چې دا څومره دی، یعنی دا چې دی 20 متره، یعنی زمونږ د دغې ډیم دغه یو سیل چې دی 20 په 20 کې ساحې څخه چې دی یو سیل تشکیل شوی دی، د دې ریزولیوشن چې دی په دغه اندازه دی. دا چې دی دا اوس زمونږ دغه ډیم په 20 متره یعنی ریزولیوشن لري، یو پکسل چې دی د دې 20 متره دی. نو په دغه ترتیب باندې چې دی ډېر زیات مهم دي چې تر څو مونږ یو ښه ریزولیوشن لرونکی ډیم چې دی اول ځان دپاره دا وکړو. دا ډیم چې کوم دی زمونږ 10 مترې دی، هغه مونږ چې کوم پکسل یې راواخیستې هغه 2 پکسلې وي، لکه دا زمونږ 10 مترې ډیم دی، ګورئ دې ځای نه تر دې ځای پورې 10 متره 10 مترې ډیم دی، چې دا بس یو نارمل ډیم دی. کولی شو مونږ پې دا محاسبات وکړو، خو چې کله مونږ دقیق محاسبات کوو باید مونږ ډېر دقیق ډیم ولرو.
نو راځو دوستانو په واټرشیډ په پیدا کولو باندې شروع کوو. زمونږ د مورد نظر نقطه چې کومه ده د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د شپولي پل ساحه ده چې موږ باید دغې پل لپاره هایدرولیکي ډیزاین ترسره کوو. په اول قدم کې باید موږ څه وکړو؟ موږ به چې د ځو هغه کوم ساحه کې چې غواړو چې موږ پل جوړ کړو، نو هغې ساحې ته به ځو. اول ته به چې دی موږ یو پوینټ به اخلو، د جی پی ایس په مرسته باندې به چې دی موږ یو پوینټ هلته اخلو چې د هغې پوینټ به بیا راوړو، دلته به چې دی پروګرام ته انزرټ کوو چې تر څو په دغه نقطه کې چې دی موږ غواړو خپل ډسچارج یا د اوبو مقدار معلوم کړو. لکه زه راځم چې موږ دغه نقطه چې دی اخیستې ده او تاسو باندې چې دغه ساحه لږه ګورم چې زمونږ دا ساحه کوم هلته موجوده ده. یو ایمیجري ده را سره، په دغه ایمیجري کې به زه تاسو ته دا پل ښیم، دا واټرشیډ به ورته ښیم، بیا به وروسته ورباندې کار کوو. نو موږ چې دی د دغې پل لپاره چې دی هایدرالیک ډیزاین ترسره کوو. په لومړي قدم کې زه راځم د دغې یو پوینټ دغلته چې دی لګوم دغې پل په سر باندې چې دغه ساحه کې چې دی زه غواړم هایدرالیک ډیزاین چې دی ترسره کړم. نو اوس دغه پوینټس اول دغه پوینټ څنګه چې دی موږ یو فیوچر ته اړو. فیوچر کلاس موږ دوه ډوله لرو، یو چې دی رسټر ډیټا ده، بل چې دی ویکټر ډیټا. دا زه ویکټر ډیټا ته اړوم. نو په دې ترتیب باندې دا چې دی زمونږ دغه پوینټ چې دی واوښته یو ویکټر ډیټا ته. دا دی د کنورټ ګرافیک شو. زه چې دی دغه ایکسپورټ کوم او دې ته نوم ورکوم چې دا کومې ساحې کې یو پوینټ دی. دې ته زه لیکم چې د شپولي پل ساحه دا ساحه. اوس دوستانو موږ به د دغې پل لپاره چې دی هایدرالیک ډیزاین ترسره کوو. دا زمونږ واټرشیډ دی چې په بره ساحه کې چې دی زمونږ واټرشیډ واقع دی. دا د هسکې مینه ولسوالۍ مربوط ساحه ده. دا به ګورو چې دغې پل ته د څومره ساحې اوبه راځي چې تر څو دغه پل رغول کېږي. د روداتو ولسوالۍ کې لاندې په دغې ساحو کې چې دی کوم کارونه کېږي، والونه جوړېږي، بندونه جوړېږي، چک ډیمونه جوړېږي چې هغه باید د څومره ډسچارج یا د څومره مقدار اوبو لپاره چې دی ډیزاین شي چې تر څو تخریبي مخنیوی وشي، د زراعتي ساحې چې دی وژغورل شي. نو په همدې اساس باندې چې دی موږ به د دغې ساحې لپاره چې دی واټرشیډ ډیلینیشن یا د واټرشیډ پیدا کول به چې دی ترسره کوو. په لومړي قدم کې چې دی موږ راځو د ډیم باندې کار کوو. دا پوینټونه چې دی زه به نور ریموف کړم. لکه څرنګه چې دلته ښکاري دا ډېره غټه ساحه چې دی دا ډیم دی. که دغې ټول باندې چې دی موږ پروګرام کار کوو نو ډېر زیات به دروند وي، موږ ته به لږ خسته کوني. نو زه راځم په تقریبي ډول باندې دغه واټرشیډ دلته مې پوینټ لګولی دی. دا معلومیږي چې واټرشیډ به په کومه ساحه وي، خو دغسې یو تقریبي ډول باندې دغه نه چې دی زه دا کرپ کوم. نو دلته راځم په مختلفو طریقو باندې چې دی موږ کرپ کولی شو، خو دا اسانه میتډ دی. په دې طریقه باندې زه دلته چې دی یو شیپ راخلم د پولیګون په ځای باندې په دې ډول باندې. اوس په همدې باندې ودرېږو، راځو دلته ډي ایم ته. دا ډي ایم چې دی دلته ډیټا ته راځو. ډیټا کې چې دی ایکسپورټ ډیټا کوم یا دا ماته وایي چې په کوم ځای کې به دا ثبتېږي. لوکیشن دی چې ډي ډرایو کې جی آی ایس فولډر دی، عارفلا په نامه یو بل فولډر دی، دې کې به دا ثبتېږي. دلته ورته نوم ورکوم چې دغه کوم ډي ایم دی زمونږ ډي ایم نمبر 3 ورته ورکوم. کمپریس ټایپ دی ټي آی اف اف چې دی د فارمټ دی، او دا چې دی کمپریس کوالټي چې دی 15 ده. بس زه چې دې ته یس ویم. دا مې یس که اوس به چې دی دغه یو څومره ساحه چې زه غواړم دغه به ماته کرپ شوي وي. راځم دغه شیف لرې کوم. اوس ګورئ دوستانو چې هماغه اندازه چې څومره زما په کار ده هماغه اندازه چې دی ماته کرپ شوله. دغه اضافي ساحه چې دی دا زه نوره لرې کوم او راځم په دغې ډیم باندې چې دی زه خپله هایدرولوژیکي موډلینګ چې دی ترسره کوم. په دغې برخه کې به چې دی موږ په دې باندې واټرشیډ به پیدا کوو. د واټرشیډ کې چې دی سټریمونه، ریورې، دغه شیانو باندې به چې دی کار کوو. بیا به د دې څخه وروسته دا موږ وړو
چې مس ته به وړو هلته به چې دی د دې هایدروګراف به جوړو، یونټ هایدروګراف به جوړو، اعظمي سیلاب به پیدا کوو، د خاورې نوعیت به چې دی موږ پروګرام ته انزرټ کوو، دلته ور پیژنو چې دغه واټرشیډ زمونږ د کومه نوعه خاوره لري، او دغه مسایل به چې دی زمونږ په نور ویډیوګانو کې به فکر وکړو چې تر څو ویډیو خسته کونه نشي او تاسو را سره ستړي نشئ. نو نننی ویډیو چې دی په همدې ځای باندې بس کوو، او د نور ویډیوګانو لپاره چې دی زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګونګړي یا بل نشان ته چې دی فشار ورکړئ چې تر څو زمونږ ویډیوګانې تاسو ته په اتومات ډول باندې چې دی ورسیږي. او تاسو کولی شئ موږ سره په لاندې اړیکو باندې ونیسئ، په لاندې شمیرو باندې. نو دوستان تاسو کولی شئ په لاندې درسونو زمونږ سره چې دی اړیکه ونیسئ، چې هر ډول پوښتنه مو وي زمونږ سره یې مطرح کړئ. موږ ستاسو د سالمو انتقاداتو نیوکو او کمنټونو په هیله. والسلام، مننه، کور مو ودان.